فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بیا کله دوه ځله طلاق ورکولو نه وروسته ښځې ته دریم ځل طلاق ورکړي نو هغه ښځه بیا د هغه لپاره روان نه ده مګر دا چې بل چا سره د هغې نکاح وشي او هغه یې طلاق کړي. کله هغه وروسته لومړي میړه او دې ښځې دواړو دا فکر وکړ چې پر الهي حدودو به ودرېږي نو که دوی یو بل ته رجوع وکړي څه باک نشته. دا د الله ټاکلي حدود دي. د هغو خلکو د لارمیندنې لپاره یې څرګندوي چې د هغه د حدودو د ماتولو په عاقبت پوهیږي. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. او کله چې تاسې ښځو ته طلاق ورکړئ او د هغو عدت په پوره کېدو شي نو یا یې په ښه توګه وساتئ یا یې په ښه شان رخصت کړئ. محض د ربړولو لپاره یې مه ایساروئ چې دا به تیری زیاتی وي. او څوک چې دا کار وکړي هغه به په حقیقت کې خپله پر خپل ځان ظلم وکړي. د الله په آیتونو ملنډې مه وهئ. دا مه هېروئ چې الله په څه لوی نعمت تاسې سرلوړي کړي. هغه تاسې ته نصیحت کوي چې کوم کتاب هغه پر تاسې نازل کړی دی د هغه درناوی وکړئ. له الله نه وویریږئ او ښه وپوهیږئ چې الله له هرې خبرې نه خبر دی. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کله چې تاسې خپلو ښځو ته طلاق ورکړ او هغو خپل عدت پوره کړ نو بیا په دې لاره کې خنډ مه پیدا کوئ چې هغوی د خپلو پخوانیو میړونو سره نکاح وکړي که د دواړو خواو په دې موافقه راغله. تاسې ته ښودنه کیږي چې هیڅکله داسې حرکت مه کوئ که پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ. ستاسې لپاره مناسبه او سپېڅلې لاره همدا ده چې له دې نه ځان وژغورئ. الله پوهیږي او تاسې نه پوهیږئ. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. نو میندې د خپلو بچیانو ته پوره 2 کاله تی ورکړي
په دې صورت کې به د ماشوم پلار په ښه توګه هغو ته خوراک او جامې ورکوي، خو داسې نه وي چې د چا په اوږه د هغه له وس نه پورته پیټی کېښودل شي. نه د مور ته له دې امله آزار ورسول شي چې ماشوم د هغې دی، او نه د پلار له دې امله وکړول شي چې ماشوم د هغه دی. د تی ورکوونکي چې څنګه د ماشوم په پلار دا حق دی، همداراز د هغه پر وارث هم دی. خو که دواړه خواوې په خپل منځي موافقه او مشوره له تی بیلولو غواړي، د دې خبرې څه باک نشته. او که ستاسې په نظر کې دا وي چې کومه بله ښځه دې ستاسې ماشوم ته تی ورکړي، نو په دې کې هم څه وبال نشته، خو په دې شرط چې تی ورکوونکي سره مو په کومه اجوره فیصله کړې وي، هغه په ښه توګه ادا کړئ. له الله نه وویریږئ، وپوهیږئ چې تاسې چې هر څه کوئ الله هغه ویني. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. لتاسې څخه چې څوک ومري او کونډې پاتې شي، نو هغوی دې پر خپل ځان 4 میاشتې او 10 ورځې په عدت تیرې کړي. بیا چې کله عدت پوره شي، نو د خپلو شخصي چارو په باب د هغو خپله خوښه ده په ښه توګه چې څه کوي ودې کړي. پر تاسې څه مسؤلیت نشته. الله ستاسې ټولو له کړو وړو نه خبر دی. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. د عدت په موده کې که تاسې له هغو کونډو سره د نکاح هیله په اشاره کنایات څرګنده کړئ، او که یې په زړونو کې پټه وساتئ، په دواړو صورتونو کې څه باک نه لري. الله پوهیږي چې هغوی به په زړونو کې در یادیږي، خو پام کوئ چې پټه وعده او تړون به ورسره نه کوئ. که کومه خبر کول وي، نو په روا ډول دي وي، او د نکاح تړلو پریکړه تر هغه وخته مه کوئ چې تر څو پورې عدت تیر شوی نه وي. ښه وپوهیږئ چې الله ان ستاسې د زړونو په رازونو پوهیږي، نو له هغه نه وویریږئ، او په دې هم وپوهیږئ چې الله زغمونکی دی، له وړو وړو خبرو تیریږي. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. پر تاسې هیڅ ګناه نشته که خپلو ښځو ته مخکې له هغه طلاق ورکړئ چې لاس مو نه وي وروړی او مهر مو نه وي ټاکلی. په دې صورت کې هغو ته څه ناڅه ورکول ضروري دي. وسوال دې د خپلې وسې او بېوزلي دې د خپلې وسې په اندازه په ښه توګه څه ورکړي. دا پر نیکانو حق دی. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. او که تاسې له لاس ور وړلو مخکې طلاق ورکړی وي،
خو مهر مو ټاکلی وي نو په دې صورت کې به نیمایي مهر ورکول وي. دا بیله خبره ده چې ښځه نرمه وضع وکړي او مهر وانخلي، یا هغه څوک چې د نکاح د عقد واکمن دی له نرمۍ نه کار واخلي او پوره مهر ورکړي. او تاسې یعنې نارینه که ښه وضع وکړئ نو دا له تقوا سره ډیره ښایي. په خپل منځي چارو کې مروت مه هېروئ، الله ستاسې عملونه ویني. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده، په مدینې منورې کې رانازله شوې ده. 286 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 238 آیت څخه اورئ. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. د خپلو لمونځونو ساتنه وکړئ، په تیره بیا د منځني یعنې مازدیګر د لمانځه د الله په وړاندې داسې ودرېږئ لکه چې فرمان منونکی غلام درېږي.